د حضرت کعب بن عجره رضی الله تعالی عنه روایت دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې یو په بل پسې ویل داسې کلمات دي چې هر سړی د فرض لمانځه وروسته ووایي نو د هغه ویلو والا به کله هم نامراده او ناکامه نه وي. هغه درود یې شواره سبحان الله، درود یې شواره الحمدلله، او 4 شواره الله اکبر. د صحیح مسلم روایت. اوس نو په دې کې به څومره وخت ولګېږي عزتمن؟ 3 منټه نه پکې لګېږي. دومره لږ اذکار او دومره ډېر فضیلت چې د دې ویلو والا به همیشه کامیاب او بریالی وي، ناکام او نامراد به نه وي. والله دې معاف کړي موږ تاسې دومره مصروفه یو چې امام سلام ګرځولي لا نه یي د اللهم انت السلام، نیمه یې په لاره کې نیمه یې د چوټو په ځای کې وو. لږ وخت په تسلي سره لمانځه ته ورکوئ، د الله ذکر اذکار ته ورکوئ، عباداتو ته ورکوئ، نو بیا به په خپل ژوند په خپل کاروبار کې وسع هم او آخرت به دې هم ښایسته وي. د کوم لمانځو وروسته چې سنت سته، سنت چې مې وکړله بیا دغه ذکر اذکار وکړه، او کوم لمانځو وروسته چې سنت نسته لکه سهار لمونځ د مازدیګر لمونځ، نو چې امام سلام وګرځوي دغه ذکر اذکار کوئ. والسلام.